کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي او ښاریانو ته د اسانتیاو په موخه د 10 هوایي پلونو د جوړولو چارې عملاً پیل شوې. یاد پلونه د ښار په مختلفو ساحو کې جوړیږي او تر ډیره هغه سیمې په پلان کې نیول شوي چې تعلیمي ادارو ته نږدې دي. همدې حال کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه پلونو چارې اوس مهال په عادي ډول او له کومې ستونزې پرته روانې دي. پلها در مجموع 10 پل است. پلهای و در نقاط مختلف شهر کابل، در نواحی مختلف شهر کابل و اکثر مقابل مکاتب اینا نصب میشه. کار از تقریبا حدود 6 ماه قبل ما شروع کرده بودیم. بازی پلاس قبلا تکمیل بود اما مانع نصب از اینا کیبل‌های برقی که از مسجد عبور کرده بود اونا بودن که خوشبختانه چند روز قبل مشکل کیبل‌ها حل شد. ورته مهال د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د ښاروالۍ له دې اقدام خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به تګ راتګ کې ګڼې ستونزې حل شي. د دوی پر وینا تر دې دمخه د پوهنتونونو زده کړیالان او د ښوونځیو زده کوونکي له سړکونو د تېرېدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په خبره یې اوس به په ډاډه زړه او لږ وخت کې له کوم خطر پرته تګ راتګ وکړي. چې دا پل نه و او اوس پلان به جوړ شي په دې ځای کې خلک ډېر ګڼه ګوڼه وه او خلک ډېری موټر وهل او په دې ساحو کې که تاسو پوهېږئ چې دا موټر په دې ساحه کې ډېر تیز تلل او ډېری د خطر احساس دلته کېده او ډېر خطر دلته ایجادېده. کله دا پل جوړ شي محصل به په خپل وخت پوهنتون ته رسیدګي کړی شي سره ته استادانو. کله به چې موږ د سړک د یوه غاړې نه دې غاړې ته راتېدلو دلته به د موږ نه ډېر وخت نیوه. کله وایي ساحه کابل در این طمس چهارراه بیشتر اهمیت بالا دارن، خصوصا در این نزدیک ما شما مشاهده میکنید که پانتون تعلیم و تربیت کابل است و تدارکات میشه بسیار دیوار زیاد است. اطفال استفاده کنن بسیار باشن خوب است. حدادث و این چیزا جلوگیری میکنن. د یادونې وړ ده چې کابل ښار کې دغه 10 پلونه د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي او تمه شته چې چارې به په اساسي او چټک ډول مخ ته ولاړې شي. خاطب الله احساس، موج نیوز کابل.